زموږ ځینې علما دا خبره کوي ته دا خبره مه کوئ چې موږ پښتانه یو یا دا خبره کوي مسلمانان خود وروڼه یو مسلمانان انما المؤمنون اخوة بالکل که ګډ خلک خپل نعمتونه راوړي په مسلمانانو یې شریکوي زموږ دا اندر ګډ ما ته سعودي ویزه نه راکوي دوبۍ ویزه نه راکوي کویت ویزه نه راکوي مسلمانان دي ویزه چې زه ورسم د خپلې منګولې خرڅ کړم چې ورسم هلته بیا کپیل دی کپیل بیا بدماش دی بتخور ته راغلی سعودي له کار کوې هر څو پیسې چې ګټې په دې کې دې ما ته راکوي دا په دنیا کې نشته فرانس له ولاړ شه دا خواريکار سړی مشهور سړی لونګۍ والا دا چې اوس فرانس ته ولاړ شي هېڅ به تخوري نشته هغه وایي وروره بد به نه کوې چاړې چاوګام به نه وی ورسې محنت کوه ګټه هم ستا د تاوان هم ستا په 15 کال کې ودې ته وایي چې بینک اکاونټ خلاص کړه 6 کاله بعد ورته پاسپورټ جوړ کړه د فرانس سړی ګرځه راګرځه سعودي له موږ ولاړ شو محنت خواري بس یو ولاړ دی د کفیل په نامه به تخور نیم پیسې ما ته راکړه ما ته وایي انما المؤمنون اخوة هی به څنګه ستا پیسې هم ستا زما په جیب کې هم ګرځي الله تعالی ولکه راوړي لیونی خدای زما د جیب پیسې زما دي ستا د جیب دا ستا دي هدف مسلمانانو ګزاره به سره کوو